لوی دېوال چارچاپېره سیمې د مني په موسم کې ښکلي انځورونه پنځولي وي او رنګین طبیعت یې د انسان روح ته آرام ورکوي. سلامونه، اوس زه د بیجینګ د 880 په نوم د لوی دېوال کنډوالۍ ته راغلی یم. لوی دېوال د چین د ستر او غوره لرغوني ملي دفاع تاسیس بلل کېږي او د کولتوري ميراث په نړیوال لېست کې شامل شوی دی. د لوی دېوال جوړونه 2000 کاله مخکې د پسرلي او مني په امپراتورۍ زمانه کې پیل شوه او اصلي موخه یې له دښمنانو څخه دفاع کول و. په پخوا زمانو کې چې که دښمنانو برید کوه د خبر رسنۍ به سمدلاسه په برج کې د پیشبینۍ اورونه بال کړل، لوګي به یې پورته شول او د دښمن وضع به د اور او لوګي سره سمه د یو برج له لارې پوځي مرکز ته رسیده. لوی دېوال د سولې او امنیت د ساتلو په موخه جوړ شوی دی. لرغونو چینایانو د خپل وطن د ساتلو په پار اوږد دېوال جوړ کړی او پر نورو یې تیری نه دی کړی. د لوی دېوال عمومي اوږدوالی څه باندې 21,000 کیلومتره دی او د جوړونې پروژې یې د چین په لسګونو امپراتوریو کې دوام کړی چې وخت یې له کابو 2000 کارونو هم اوري. د 880 کنډوالۍ جغرافیایي جګوالی د سمندر د سطحې څخه 1015 متره دی او بڼه یې ډېره نیږه، ستره او حیرانوونکې ده. د 880 کنډوالۍ د ډېرې اوږدې ډبریزې تختې اوږدوالی 3 متره دی او د ډېرې درندې ډبریزې تختې وزن یې 1.8 ټنه ښودل شوی دی. لوی دېوال په نیږو غرنیو سیمو کې جوړ شوی، خو د حیرانۍ خبره دا ده چې دا لوی او درندې ډبریزې تختې د خلکو په مرد لوړو او جګو څوکو ته انتقال شوي دي. په مني کې چې کله د ونو پاڼې راریږي نو پر لرغوني لوی دېوال رنګونه پاشي. لوی دېوال فصل په فصل او کال په کال ولاړ دی. د چیني ملت امنیت ساتي او ښه راتلونکي ته یې په تمه دی. په مني کې د لوی دېوال منظرې مو خوښې شوی؟ لوی دېوال ته ښه لږ راست